د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د پښتنو توکمیزې لوی جرګې د پرانستې وخت څرګند او وټاکل شو. په خیبر کې د لویه جرګه او نیاوتون کله او په څه ډول پیلیږي، څومره کسان پکې ګډون کوي، د پرانستې تدابیر یې څنګه دي او د پاکستاني او خیبر پښتونخوا واکمنۍ غبرګون به ورته څه وي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. محسن داوړ وایي واکمنۍ منلي چې په خیبر پښتونخوا کې به نن د پښتون ژغورنې غورځنګ توکمیزې لوی جرګې ته اجازه ورکړي. ښاغلي داوړ پر خپل ایکس پاڼه په یوې استوده کې په دې اړه لیکلي، په هغې غونډه کې مې برخه واخیسته چې د خیبر پښتونخوا سر وزیر د پښتنو توکمیزې جرګې په اړه رابللې وه. موږ په غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو څخه وغوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ جرګې ته اجازه باید ورکړل شي. زموږ غوښتنه ومنل شوه. د پاکستاني او ایالتي واکمني به د نننۍ جرګې اجازه ورکړي. منظور پښتون وایي د پښتنو توکمیزه جرګه به د جمعې له لمانځه وروسته پیلیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون اعلان کړی چې په خیبر کې به د پښتنو لویه توکمیزه جرګه نن ماسپښین پیلیږي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه یوې استوده کې لیکلي د جرګې په انتظاماتو کې د بهترۍ او د را روانو مشرانو او ولسونو د را رسیدلو په پار به جرګه نن ماسپښین د جمعې له لمونځ څخه پس پیلیږي. ښاغلي پښتون دا څرګندونې داسې مهال کړي دي چې په ځایي وخت د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ ماښام مهال د خیبر پښتونخوا د ایالتي او د پاکستان واکمنۍ په غوښتنه له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د دې جرګې په تړاو خبرې شوي دي. په دغو خبرو کې له حکومتي اړخه د پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر علي امین ګنډاپور کوله. پر خواله رسنیو خپرو شوو انځورونو کې ښکاري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه پکې حاجي عبدالصمد، نور پاچا، حنیف پښتون او زکیم وزیر برخه اخیستې ده. تر اوسه د دغو خبرو بشپړ جزئیات نه دي راوتلي، خو مخکې ویل شوي وو چې د خیبر پښتونخوا ایالتي او د پاکستان واکمنۍ په خیبر کې د پښتنو توکمیزې جرګې ته په مشروط ډول د ترسره کېدو اجازه ورکړې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.